بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين داس گرم بازار بل په جهان نشتا داس گرم بازار بل په جهان نشتا لکه گرم د بازار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسي مال دلای د رفتار د درویشانو دومره خلک زیارت کی پس لمرګه چې بازار وي په مزار د درویشانو دومره خلک زیارت کی پس لمرګه چې بازار وي په مزار د درویشانو درست دیوان د رحمان زار پر دی غزل شاه چې بیان یکړه کردار د درویشانو چې بیان یکړه کردار د درویشانو هم د سراج باد سټیج باندې د جامعہ بندیال شریف جمله مقتدر علماء کرام مشایخ اعظام او طلباء کرام ازان مسلمانان ورو سیزنن کم موضوع باندې کم هستی باریک یو څو خبر درته کومه اسهم هستی نه دا هستی دا سی خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین امیر المجاهدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سکم تاجدار مصطفی رازدار مصطفی غمگسار مصطفی یار غار مصطفی پرتو کمال مصطفی جلوہ جمال مصطفی نقش حال مصطفی صورت کار مصطفی زینت دربار مصطفی واقف اسرار مصطفی یا مزار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سکندری کے رب عز الجلال ارشاد فرمایا لگا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون رب عز الجلال فرمائے سیا خلق سکن دنیا په حقیقت صداقت راوړی دا او ها خلق سکن د صداقت تصدیق او فرمایو ای دغه متقین پرهیزګار خلق دي یا دغه متقین پرهیزګار خلق دي مفسرین کرام دغه آیت ماتات لکه چې بالصدق کی مراد امام الانبیاء ذات مراد ده وصدق کی مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ذات مراد ده ازان مسلمانان ورونو زکه خو سیدنا صدیق اکبر ته رب عز الجلال دا مقام عطا کړو دا مرتبه عطا کړو امام الانبیاء فرمایل والله ما ولد في الاسلام لا اسكى ولا اطهر ولا افضل من ابي بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمنا سوک صفات پیدا سودا دمنا سوک صفات پیدا سودا دمنا سوک زړه پیدا سودا دا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شانو ناظر مسلمانان ورو بل مقام کی امام الانبیاء فرمائے والله لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر لا يعلم غيره امام الانبیاء فرمائے ما دے پر عزت پر قسم ہے سکن کور کی سیدنا صدیق اکبر موجود ہے حکم پر دا نہ مناسب ہے امامت پر بل سے مختلف رہی حق حکم پر دا نہ مناسب ہے امامت پر بل سے مختلف رہی نظر مسلمانان ورنو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان مبارک ہے البدایہ والنہایہ واحد اسلام شروع کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف خواتا اسلام تقریر ورتقی اسلام تبلیغ ورتقی اچانک کفار مکہ ورتوالو کفار دمر حملہ پہ اکڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دمر پہن کے تکسر واچو سکرم زکی تولوے بے بیہوش سوئی مو مبارک ورترالا پانچ چال کشتر کئی سکرم دے پروش کو ورترا گئی میرے تید ما بچایا تاثر کفار سم حملہ وکڑا دے جواب نو ورکئی دے سکرم پروش کرا گئی دمر حملہ بعد پہن کے میدان جباد دے بیاہم بختل کور الہ حیال خان نخی خلق بشار خان نخی میرے پلائی خان نخی دمر حملہ جباد ویلو کے میدان جباد دے بیاہم نے کئی فرسول اللہ برسول اللہ مبارک حضرت ویاسی امام الانبیاء خبر راتو وکویا بدو دولے سردار صلی اللہ علیہ وسلم خبر راتو وکویا نظر مسلمانان ورو دا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان مبارک ہوئی بالمقام کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے
زما د په ذات باندې قسم دی چې رسول الله مبارک زمانه کې کوم تر ټولو یې صحابه کرامو د څوک افضل ګاڼو هغه سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ، هغه عباد عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ، هغه عباد عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ. اذان مسلمانانو ورونو بل مقام کې یو ورځ سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ الله روانو، حضرت علی شریف خدا ورته راغی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تبسم ورته فرمایو، حضرت علی شریف خدا ورته فرمایل لما تبسمت یا ابو بکر، اے سیدنا صدیق پچشتی تبسم فرمایو، سیدنا صدیق اکبر ورته فرمایل اے حضرت علی شریف خدا په دې تبسم فرمایو چې رسول الله مبارک فرمایو چې قیامت پر ورځ جنت پر ورځ محشر پر ورځ به حضرت علی شریف خدا د جنت ټکټونه تقسیم کوي، د جنت ټکټونه به حضرت علی شریف خدا تقسیم کوي. حضرت علی شریف خدا ورته فرمایل اے سیدنا صدیق اکبر واقع دا رسول الله مبارک فرمایلی وي خدایان فرمایلی دي چې قیامت پر ورځ علی شریف خدا د جنت ټکټونه هغه شخص ته ورکوه چې کوم مؤمن په سینې کې د سیدنا صدیق اکبر محبت موجود وي. نازان مسلمانانو ورونو پروردگار عالم بارگاه کې دعا ده چې الله تعالی د موږ ته سیدنا صدیق اکبر غن محبت او د سیرت په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.